السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ستړي مسئ، یو وار بیا هم ښه راغلاست. موږ تاسې به نن د خیره د 11 صنف د بیولوژي په یو بل نوي درس او نوي څپرکي باندې بحث کوو چې هغه به د بېشمزیو حیواناتو د جهازونو پرتله وي. لکه څنګه چې موږ تاسې په تیرو ویډیوګانو کې بېشمزی حیوانات وپېژندل، اوس موږ غواړو په ډېر لنډ ډول سره د دوی دغه جهازونه، که هغه عصبي دي، که اعظمي دي، که اطراحي دي، که نور سیستمونه دي، دا په لنډ شکل باندې سره پرتله کړو چې مثلا په ارتروپوډاو کې اعظمي سیستم څنګه دی، په مولاسکاو کې څنګه دی، په نورو حیواناتو کې څنګه دی، په چینجیانو کې څنګه دی. دا موږ په لنډ شکل باندې سره پرتله کوو. اول به موږ تاسې راسو د دوی هضمي جهاز ته، یعنې دا معنا چې دوی په هضمي جهاز کې یو له بل سره څه توپیرونه لري. اول د کړۍ لرونکو چینجیانو هضمي جهاز یا هضمي سیستم ته راځو. د دوی هضمي سیستم داسې دی چې دوی په خپل سر کې خوله لري، نیمه دایروي خوله لري، د هغې څخه وروسته یې حلقوم واقع دی، او همدارنګه د حلقوم په ادامه باندې بیا مرۍ پرته ده، له مرۍ څخه وروسته بیا جاغور راځي، له جاغور څخه وروسته یې شاټینګه راځي، او همدارنګه یوه اوږده کلمه لري او په پای کې مخرج لري. دا د کړۍ لرونکو چینجیانو هضمي سیستم سو. اوس په پاسته بدنو کې بیا د هضمي سیستم څنګه دی؟ هغه بیا څنګه د خپل غذایي مواد هضموي او په هغې کې هضمي غړي شته؟ هغه بیا داسې دي چې دوی خوله لري، په سر کې خوله لیدل کېږي، د خولې څخه وروسته راډیولا یا آرې ته ورته ساختمان دی چې د هغې په وسیله باندې مثلا غذایي مواد نیسي داخلوي، او همدارنګه د هغې څخه وروسته یې معده پرته ده، له معدې څخه وروسته یې کلمه ده، او بیا په پای کې مخرج دی. دا د مولاسکاو یا د پاسته بدنو هضمي سیستم سو. د ارتروپوډاو هضمي سیستم بیا څنګه دی؟ هغه بیا داسې دی چې په سر کې دوی خوله لري، د خوله څخه وروسته بیا مرۍ پرته ده، د مرۍ څخه وروسته بیا جاغور دی، د جاغور څخه وروسته بیا شاټینګه ده، د شاټینګې څخه وروسته بیا معده پرته ده، او همدارنګه کلمې دي، بیا وروسته پای کې مخرج راځي. دا دوی د هضمي سیستمونو یا د هضمي جهاز پرتله سو چې فرقونه یوازې لیدل کېږي. اوس بیا نو راسو د وینې دوراني سیستم ته چې په دوی کې د وینې د جریان سیستم یې د یو بل سره څنګه فرق کوي. اول د کړۍ لرونکو عصبي البته دوراني سیستم ته بیا راسو. دوی د وینې دوران تړلی لري، ځکه دوی 5 جوړې کوسي رګونه لري، د مرۍ سره واقع دي، د زړه دنده دا اجرا کوي. یعنې دا دوی په همدغه ځای کې زړه لیدل کېږي، زړه څخه وروسته یې بیا رګونه پراته دي، دغه رګونه په ټول بدن کې خپاره شوي دي، د ګېډې په ساختمان کې، او ټول بدن ته وینه ورسوي. پاسته بدنو کې بیا دا سیستم څنګه دی؟ پاسته بدنو کې داسې دی چې دوی د وینې یو خلاص دوران لري. خلاص دوران په څه معنا سره؟ یعنې کله چې دوی دغه وینه له زړه څخه انتقال کړي رګو ته، ګوري وینه چیرې ولاړه؟ رګو ته مثلا ولاړه، د رګو څخه بیرته دغه وینه د رګو په وسیله باندې زړه ته نه راجمع کېږي، بلکې همدغه وینه اول د واره تویېږي د هیموسول خالیګاه ته، له دغې خالیګاه څخه بیا وروسته بیرته نورو غړو ته، رګو ته، او بیرته زړه ته استول کېږي. او زړه یو یا 2 دهلیزه لري او یو دیوال درلودونکی دی. سیپالوپوډا په دوی کې تړلی دوران لري. سیپالوپوډا خو نو هغه حیوانات چې هغه په سر کې پښې ولري، لکه اوکټوپس، هغه بیا د دوی څخه په خلاف باندې تړلی د وینې دوراني سیستم لري. او په ارتروپوډاو کې بیا دا سیستم د وینې دوراني سیستم څنګه دی؟ په دوی کې داسې دی چې دوی د وینې یو خلاص دوران لري. خلاص دوران پېژندلی دی، یعنې دا معنا چې د هیموسول خالیګاه په دوی کې شته. وینه یې د هیموګلوبین پر ځای باندې هیموسیانین لري، یعنې په دوی کې هیموګلوبین نشته. نو چې هیموګلوبین نشته، وینه یې هم سور رنګ نه لري بلکې ابي رنګ لري. دا یې د وینې دوراني سیستم سو. تنفسي سیستم یې له بل سره څه فرق کوي د دوی؟ اول د کړۍ لرونکو تنفسي سیستم. د ځمکې چینجی چې په کړۍ لرونکو کې ډېر مهم نماینده یې دی، هغه د پوستکي په وسیله باندې کولی شي چې تنفس وکړي. ارتروپوډا چې هغه مثلا ښه مثال چې دی هغه چنګاښ دی، دا د بدن د سطحې په وسیله باندې هم تنفس کولی شي، او همدارنګه ځینې یې برانشونه لري، ځینې یې تنفسي نلونه لري، او ځینې یې کتاب ته ورته سږي لري. لکه په غڼو کې چې موږ تاسو وویل چې دوی کتاب ته ورته ورکه سږي لري، د هغې په وسیله باندې کولی شي اکسیجن واخلي. او بل بیا حشرات دي. حشرات بیا څنګه دا د تنفسي سیستم لري؟ دوی لکه ډېر مهم یې ملخ دی. ملخ تنفسي سوري لري په خپل بدن په شاوخوا کې. دغه تنفسي سوري د سپایریکلز په نامه سره یادېږي. دغه تنفسي سوري دوی بدن کې چې وي، دا د هوایي نلونو سره په تماس کې وي چې په ټول بدن کې خپاره وي. دغه په ټول بدن کې خپاره هوایي نلونه بیا ټول بدن ته اکسیجن ورسوي، له هغې څخه کاربن ډای اکساید راټولوي او هم د باندې یې باسي. نو دا یې تنفسي سیستم سو.
البته اغزپوټکي دوی بیا څنګه دي، ډېر مهم یې سمندري ستوری دی. دوی د برانشونو په وسیله باندې کولی شي چې تنفس وکړي، یعنې دوی بیا ګیلز لري، د پوستکي په سر باندې تنفس دوی نشي کولی. اترای بیا څه فرق وي د یو د بل سره؟ اول کړۍ لرونکي چینجیان. د ځمکې چینجی چې ډېر مهم نماینده دي، پرته له لومړنیو 3 کړیو څخه په هره کړۍ کې نیپریډیا لري. نیپریډیا چې ته ویل کېږي، تاسو وګورئ دا موږ د یوه چینجي د هره کړۍ رانږدې کړې ده. په دې کې همدغه پیپ ته ورته ساختمان چې لیدل کېږي دا نیپریډیا ده، یعنې فضله مواد په د هره کړۍ کې جوړیږي او د هرې کړۍ څخه بیا وروسته د باندې استول کېږي. دا اترایي سیستم د دوی دی. پاسته بدني بیا څنګه همدغه سیستم لري؟ هغه بیا داسې دي چې بدن یې 2 جوړې نیپریډیا ته ورته غړي لري چې فضله مواد د هغې په وسیله باندې کولی شي چې اترا کړي. یعنې په هره کړۍ کې نشته، خو فقط 2 جوړه په ټول بدن کې لري، د هغې په وسیله باندې کولی شي فضله مواد اترا کړي. او اتروپوډا بیا څنګه دي؟ دا بیا د مالپیګي ټیوبونه لري، دلته په شکل کې معلومیږي. همدغه ټیوبونه چې تاسو وینئ دا د مالپیګي ټیوبونه دي. دغه د مالپیګي ټیوبونه کوچني وریښتانو ته ورته ټیوبونه دي چې فضله مواد له وینې څخه راټولوي او د مخرج د لارې د باندې باسي یا ایستل کېږي. خو په ځینو کې نیپریډیم او ځینو کې بیا د کوکزل ګلینډ یا شنه غده چې موږ تاسو ویلې وه، دلته په همدې ځای کې دغه شنه غده لیدل کېږي. د دې په وسیله باندې کولی شي چې فضله مواد جوړ کړي او هم یې د هغې د لارې بیرته څه به وکړي؟ اترا کړي. دا اترایي سیستم شو. عصبي سیستم یې څه فرق یو د بل سره؟ اغزپوټکي چې هغه سمندري ستوری دی دا شعاعي عصبي سیستم لري. تاسو وګورئ په منځ کې یو کړۍ ده، نرو رنګ چې ورته ویل کېږي، عصبي کړۍ. له دغې کړۍ څخه به د هره پښه کې عصبي تارونه خپاره شوي وي او همدارنګه دا ټول بدن حرکات، تغذیه دا ټول کنټرولولی شي. په کړۍ لرونکو چینجیانو کې عصبي سیستم بیا څنګه دی؟ هلته بیا د حلق د پاسه یوه جوړه عصبي غوټه لیدل کېږي. تاسو وګورئ دا حلق دی، د هغې سربیره عصبي غوټه لیدل کېږي. د عصبي غوټې څخه یو نل په ټول بدن کې خپور شوی دی او هرې کړۍ ته رسېدلی دی او د هره کړۍ ته عصب ورکوي او هغې ته سګنل ورکوي او هغه کنټرولوي. په ارتروپوډاو کې بیا دا څنګه دی؟ لکه ښه مثال یې مثلا حشرات دي. د حشراتو ماغزه د څو غوټو څخه جوړ شوي دي او د ګیډې عصبي تناب د بدن په ټول بدن کې خپور شوی دی. مثلا دا یې د ماغزو ټوټه ده چې په سر کې لري. له ماغزو ټوټې څخه یا له غوټې څخه ټول بدن ته همدغه عصبي تارونه خپاره شوي دي او دا ټول بدن کولی شي چې کنټرول کړي هغه کار فعالیت وي. تکثر بیا څنګه دی؟ یو له بل سره تکثر څه فرق کوي د دوی د بېشمزه حیواناتو؟ پاسته بدني څنګه تکثر کوي؟ د دوی حلزون ښه مثال دی. په هغو کې جنسونه جلا دي، یعنې نارینه یې جلا دی، ښځینه یې جلا دی او دغه نارینه او ښځینه غړي دواړه په یوه حیوان کې وي. یعنې یو حیوان دی، هم د نر غړي لري او هم د ښځې غړي لري، خو په دوی کې همدغه د ښځې غړي چې دي دا کار نه کوي. یعنې حیوان نشي کولی چې په خپله باندې خپل ځان القا کړي، بلکې د بل نر جنس په وسیله باندې همدغه ښځه جنس القا کېږي او داخلي القا سرته رسوي او بالاخره بل بچی راوړي. کړۍ لرونکي بیا څنګه دي؟ په دوی کې هم جنسونه جلا دي، نر او ښځه جلا دي. القا یې متقابله ده. متقابله دا معنا چې نارینه ښځینه القا کوي او بچی پیدا کوي. القا څخه وروسته هګۍ پیدا کېږي. هګۍ په کلیټولیم کې وي. کلیټولیم خو موږ تاسو ویلي وو چې دوی په منځ ځای کې یوه کړۍ ده چې هغه لږ پړسېدلی ساختمان لري. په هغې کې بیا دغه سپرم یا هګۍ چې سره یو ځای کېږي هغه بیا هلته غټېږي او بچیان پیدا کولی شي. اغزپوټکي بیا څنګه دي؟ هغه بیا القا خارجي ده، یعنې دا معنا چې نارینه جنس یې هم اوبو د خپل سپرم ایله کوي، ښځینه جنس یې هم خپل دغه مواد چې دي جنسي حجرې دا هم اوبو ته ایله کوي. په اوبو کې القا صورت نیسي او له هغې څخه بل بچی پیدا کېږي. ارتروپوډا بیا څنګه دي؟ ارتروپوډا هم جنسونه جلا دي، القا یې داخلي ده او په ځینو کې بیا د پارتجینوسیس هم لیدل کېږي. یعنې دا معنا چې یو ځینو کې داسې شته چې پرته د ښځینه جنس له القا کولو څخه ښځینه جنس یې وده وکړي او بل بچی پیدا کړي. استحاله په دوی کې څه فرق کوي یا میټامورفوزس چې ورته ویل کېږي؟ استحاله خو موږ تاسو ویلي وو دا هغه پروسه ده چې یو حیوان له هګۍ څخه بیا تر بلوغ پورې په دې کې چې کوم تغیرات تحولات منځته راځي دې ته ویل کېږي میټامورفوزس یا استحاله. اوس نو په 2 ډولو باندې دا استحاله لیدل کېږي، یو د بشپړه استحاله او بله د نابشپړه استحاله. بشپړه استحاله هغه ته ویل کېږي چې کله د یو حیوان د ودې په پړاوو کې 4 پړاوونه ولیدل شي.
له 4 پړاوو څخه اول د هګۍ پړاو دی، لکه دلته په شکل کې معلومیږي. یعنې د حیوان به اول هګۍ، له هغې څخه به وروسته بیا په بطیطه یا په لاروا باندې بدلیږي، له هغې څخه وروسته په شپیره یا پیوپا باندې بدلیږي، له هغې څخه وروسته بیا په بالغ باندې بدلیږي او خپل ژوند ته ادامه ور پیدا کوي. خو که چیرې بیا دغه استحاله نامکمله وي، دا بیا دې ته ویل کېږي چې په دغو 4 پړاوو کې که یو یا 2 پړاوه نه ولیدل سوه، یعنې یا د هګۍ پړاو نه و، یا د لاروا پړاو نه و، یا د پیوپا پړاو نه و، دا بیا نامکمله استحاله، لکه د ملخ استحاله. تاسو وګورئ د بلوغ پړاو پکښې شته، د هګۍ پړاو پکښې شته، د لاروا پړاو پکښې شته، خو اما د پیوپا پړاو په دوی کې نشته. نو دا یو نامکمله استحاله سو. نو ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې.